چابهار د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د ودې تر ټولو غوره لار. له پاکستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې له ستونزو سره هممهاله په وچه کې راایساره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان د رسیدو یوه نږدې لار ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه هیئت غړی خنجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره مهم ګڼي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره مهم ده ځکه موږ ته د پاکستان په کراچۍ کې ستونزې پیدا شوي. موږ لیوال یو د چابهار بندر له لارې خپل تجارت وکړو. د پیسو په انتقال او نورو مسایلو کې ځینې ستونزې شته. الکوزی وایي نن سبا د چابهار بندر له لارې د مالونو انتقالات منظم ډول نه کېږي، خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کېږي. د چابهار بندر د ګټې اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکراتو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ، ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، بهرنیو چارو وزارت او مالیې وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نه وخت پیوه او بله پلمه، تورخم، چمن یا هم د انګور اډې لارې تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اړوي. شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شا د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د احتسابونو له کبله تړلې دي چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغېز کړی دی.